لیدلوری. امتونه ولې د زوال له برخلیک سره مخ کیږي؟ د عروج او زوال تر شا کوم داستانونه پټ دي؟ فکر، فرهنګ، تاریخ او تمدن د ولسونو په ژوند کې کومې اغیزې لري؟ د دې ټولو شننه او څېړنه په لیدلوري خپرونه کې اوریدلی شئ. دا خپرونه هر شنبه د غرمې 11:10 او تکرار یې جمعه 10:10 اوریدلی شئ. لیدلوری. بسم الله الرحمن الرحیم. د هوریت رادیو درنو اوریدونکو په ځانګړي توګه د خواله رسنیو درنو څارونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. الله تعالی ته امید لرم چې ورځ او شپې مو په خوښۍ تیریږي. خدای تعالی دې وکړي چې موږ تاسو ټولو ته دغه توفیق را نصیب شي چې د هر ثانیه او هر دقیقه هر ساعت د الله تعالی په عبادت کې تیر کو. درنو اوریدونکو، لیدلوري خپرونه پیل شوله. کوربه مو زه محمد عمر ځواک یم. د تل په څیر موږ سره په دغو خپرونو کې چې فکري جنبه لري موږ سره میلمانه وي او په یو مشخصه موضوع باندې هر اړخیز بحث یا د څېړنو ژورو ته کته کیږو. موږ په تیره خپرونه کې موضوع مو کور چې زموږ د پیدایښت او زده کړې لومړنی مرکز دی، څنګه کولی شو چې پکې معنوي چاپیریال جوړ کړو. له خپلو 2 تنو درنو میلمنو سره هم په دې موضوع باندې مفصلې خبرې وکړلې او د دغه موضوع هر اړخ مو بیان کړلو چې څنګه کولی شو چې مونږ لومړنی خپل کور را جوړ کړو، خپل ټولنه را جوړ کړو، یا خپل هغه اولاد چې په کور کې مونږ روزو، هغه نیالګي چې په کور کې زموږ د لاس ایښودل شوی نیالګی وي هغه څنګه وروزو، څنګه یې ټولنې ته وړاندې کړو، په دې خپل کور کې څنګه معنوي چاپیریال جوړ کړو تر څو زموږ اولادونه او زموږ دغه نسل چې په کورنۍ کې را سره اوسیږي له دغه چاپیریال نه متاثره شي او کوم دینی رسالت چې هغه ته متوجه کیږي ټولنې په وړاندې، د خلکو په وړاندې، د خپل کلي ولس په وړاندې، او کوم څه چې د مسؤلیت وي هغه په سمه توګه ادا کړي. نو په دې مفصلې خبرې وکړلې. نن په دې لیدلوري خپرونه کې زموږ د بحث یا د خپرونې موضوع د شکر او ناشکرۍ اغیزې دي. په همدغې موضوع باندې به مفصل غږیږو چې شکر څه ته ویل کیږي او د شکر مفهوم څه دی، څه ډول کولی شو چې په ټولنه کې زموږ دغه برخې ته ډیر فکر وي او هر څه کې د شکر الفاظ موږ باید په خوله باندې زمزمه کړو، ځکه دغه د انسان دار و مدار په همدې باندې ولاړ دی. زه په هر خپرونه کې دا خبره کوم چې مسلمان انسان تل په ستړو کې دی، تل په سختیو کې دی. باید موږ او تاسو ستړي او سختۍ وزغمو، ویګالو، باید موږ او تاسو صبر وسیږو. الله تعالی چې موږ او تاسو ته دغه روغ صحت را کړی دی، بدن را کړی دی، سترګې، لاسونه، خپې را کړی دي، عقل را کړی دی، شعور را کړی دی. انسان باید په هر څه باندې شکر وباسي. که چېرته موږ دا فکر وکړو چې دغه موږ سره نه وي څه به را سره کیږي. نو په همدې موضوع باندې موږ مفصلې خبرې له خپل درانه میلمه مفتي محمد بشار صاحب سره وکړو. مفتي صاحب محترم، ډېره زیاته مننه چې راغلی او موږ سره په دې خپرونه کې هم برخه واخیستله. که پیل له دې وکړو چې شکر او ناشکري په اسلامي او فکري مفهوم کې څه معنا لیږدوي ځان سره؟ ډېره زیاته مننه جناب ځواک صاحب محترم. تاسې او د حریت رادیو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه، نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. علیکم السلام. بخیر. الله تعالی مو طاعت او عبادات قبول کړه. او بیا هم مننه چې د رمضان په دې مبارکه میاشت کې مو داسې ښې موضوع باندې د بحث زمینه برابره کړې ده. شکر د مسلمان د لومړنیو مسؤلیتونو څخه یو ستر مسؤلیت دی او شکر یو ډیر ژور مفهوم لري او په معنوي لحاظ باندې مسلمان ته ډیر زیات ارزښت لري. اسلام هم ډیر زیات ارزښت ورکړی دی. شکر په دې معنی چې د نعمت اعتراف وشي او د نعمت لورونکي سره مینه پکې وي او د هغه نعمت څرګندونه وشي او ستاینه یې وشي. د شکر په تعریف کې 4 خبرې ډېرې زیاتې مهمې دي. اوله خبره دا ده چې کوم نعمت انسان ته رسېدلی د هغه نعمت اعتراف وکړي. دویم دا چې د هغه نعمت اظهار وکړي، څرګندونه یې وکړي. الله تعالی په دې باندې امر کړی و اما بنعمت ربک فحدث.
د دغه آیت پر اساس باندې علما وایي چې د نعمت څرګندول دا هم د نعمت یو شکر دی. همداراز د نعمت لورونکی چې الله جل جلاله دی او پر انسانانو باندې ډېر لورونې دي، د دې نعمت لورونکی الله جل جلاله ستاینه وشي او په زړه کې ورسره مینه ولري دغه نعمت له امله، دې ته شکر وایي. او دا شکر دوه بېلابېلې برخې لري، د الله تعالی شکر ویستل او د بندگانو شکر ویستل. دا دواړه د شکر په تعریف کې راځي او دا دواړه محتواوې د شکر په مفهوم کې خپل ځای لري. اسلام نه یوازې دا چې یوازې د الله تعالی شکر ته انسانان هڅولي، بلکې د انسانانو شکر د هغوی منندویي دې ته هم انسانان هڅولي دي او دا دواړه برخې په اسلام کې ډېر زیات ارزښت لري. بله مفتي صاحب که ناشکري هم لنډ تعریف کړي چې ناشکري څه معنا لري؟ ناشکري نو د شکر ضد خبره ده چې نعمت ورته رسېدلی وي، دی د نعمت اعتراف نه کوي او د نعمت د لورونکي ستاینه نه کوي، له هغه سره په زړه کې مینه ونه لري، دې ته وایي ناشکري. بله په دین او اخلاقو کې د شکر مفهوم څومره ستایل شوی دی، دغه څومره تعریف شوی دی، که په دې هم لنډه رڼا واچوي؟ ما د مخه تاسو ته وویل چې شکر دوه بېلابېلې برخې لري. د انسانانو شکر د هغوی د احساناتو منندویي کول او د الله تعالی شکر ویستل، دا دواړه په اسلام کې ارزښت لري. پیغمبر علیه الصلاة والسلام په ګڼ شمېره حدیثو کې بل الله تعالی جل جلاله په قرآن کریم کې د شکر د دې دواړو برخو په اړه امر کړی دی. الله جل جلاله فرمایي چې ان اشکر لی ولوالدیک، د زما شکر وباسه او د خپلو والدینو، الی المصیر، تاسې ټول زما طرف ته راګرځئ. په دې معنی چې انسان د شکر مأمور دی، هم به د انسانانو په مقابل کې شکر وباسي چې کوم احسانات او نیکۍ د انسانانو له لوري ورسره کېږي، دی به د هغوی اعتراف کوي، د هغوی شکر به باسي، د الله تعالی د نعمتونو شکر به هم وباسي او د دې حساب به بیا الله تعالی جل جلاله په قیامت کې ورسره کوي. ځکه نو الله تعالی فرمایي الی المصیر، تاسې زما طرف ته راګرځئ. بله نو په دې آیت کې د شکر دغه دوه بېلابېلې محتواو ته الله تعالی امر کړی، ان اشکر لی ولوالدیک، زما شکر وباسه او د والدینو. په انسانانو کې تر ټولو ډېر لوی احسان چې له انسان سره کوي هغه پلار او مور دي، چې د د پیدایش سبب دی. الله تعالی د دوی په سبب باندې دوی ته ژوند ورکړی دی. نو ځکه الله تعالی د خپل شکر پسې سمدستي د والدینو د شکر ویستلو امر کوي، ان اشکر لی ولوالدیک، زما شکر وباسه او بیا خپل د پلار او مور شکر وباسه. نو دا امر په دې معنی چې شکر واجب دی، ځکه امر د الله تعالی د وجوب دپاره وي. نو په اسلام کې د دین د شریعت د احکامو له پلوه شکر د وجوب ځای لري او انسان مکلف دی چې نه یوازې د الله تعالی جل جلاله بلکې په انسانانو کې چې څوک له ده سره احسانات کوي د هغوی هم شکر وباسي. پیغمبر علیه السلام فرمایي من لم یشکر الناس لم یشکر الله، څوک چې د انسانانو شکر ونه باسي هغه د الله تعالی شکر هم نشي ویستلی. چا چې د انسانانو د احساناتو اعتراف ونه کړ، د هغوی منندویي ونه کړ، د الله تعالی شکر یې ونه ویست، نو دا دواړه په اسلام کې ارزښت لري او الله تعالی دې امر کړی دی. مفتي صاحب دغه د انسان د شکر برخې ته به هم راشو چې په دې برخه کې څنګه موږ د انسانانو احسانات هیر نه کړو او شکر یې باید ادا کړو. شکر د انسان په فردي ژوند، روحیه او شخصیت څه اغیزه لري؟ په دې کې شک نشته چې انسان کله د الله تعالی جل جلاله د نعمتونو شکر وباسي نو د هغه د نعمتونو اعتراف کوي، پر ځان باندې عاجزي ورته کوي، ځان الله تعالی ته محتاج بولي او الله تعالی ته ځان ذلیل ګڼي او د الله تعالی مینه یې په زړه کې پیدا کېږي. دا پر معنوي لحاظ د انسان پر روحیاتو ډېر زیات مثبت اغیز کوي. په دې کې د الله تعالی جل جلاله د نعمتونو د یادونې د الله تعالی د ذکر د یاد احساس پیدا کوي او الله تعالی د امر کړی دی. الله تعالی جل جلاله فرمایي فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، ما یاد کړئ زه به تاسې یاد کړم، واشکروا لی ولا تکفرون، زما شکر وباسئ او زما ناشکري مه کوئ. نو دلته الله جل جلاله خپل ذکر او شکر دواړه په یو ځای باندې ذکر کړي دي، په دې معنی چې شکر د ذکر باعث کېدلی شي او ذکر د شکر باعث کېدلی شي. کله چې انسان د الله تعالی د نعمتونو یادونه کوي نو د الله تعالی یاد کوي، الله تعالی یادوي، د الله تعالی مینې په زړه کې ځای پیدا کوي،
د شیطان له تسلط څخه ازادېږي، د شیطان له وسوسو څخه خلاصېږي. او کله چې الله تعالی یادوي، ذکر کوي، نو د الله تعالی شکر ادا کوي. شکر او ذکر د دواړه سره تړلي دي، ځکه نو الله جل جلاله په قرآن کریم دې آیت کې دواړه یو ځای ذکر کړي دي. فذکرونی اذکرکم، تاسې ما یادوئ زه به تاسې یاد کړم. واشکروا لی ولا تکفرون، زما شکر وباسئ زما ناشکري مه کوئ. دواړه یې په یو ځای ذکر کړي دي. نو ذکر د شکر دپاره باعث و سبب وي، شکر د ذکر دپاره باعث و سبب وي، او دواړه په یو ځای چې کله راجمع سي د انسان مورال لوړوي، ایمان یې ژورې ریښې کوي د انسان په زړه کې، ډاډ یې پیدا کیږي، انسان په معنوي لحاظ باندې انرژي، قوت او ځواک ترلاسه کوي، تقویه کیږي. نو د شکر معنوي اغیزې پر انسان باندې ډېرې دي، او شکور انسان، شکر گزار انسان دا احساسولی هم شي. بشر صاحب تاسو خبر نه دا معلومیږي چې شکر او ذکر یا کوم اذکار چې یو بل سره تړلي دي، یو بل ته لازم او ملزوم دي. که چیرته اوس یو انسان غواړي چې شاکر شي، د الله تعالی شاکر بنده شي، نو دی مکلف دی چې د اذکارو برخه هم پیاوړې وساتي او روښانه وساتي. د شکر اړوند په قرآن او حدیثو کې څومره تاکید شوی دی چې انسان باید څه ډول شاکر واوسیږي؟ د شکر په اړه الله جل جلاله په ګڼ شمېر آیتونو کې امر کړی دی، او اصولیان فقها وایي چې د الله جل جلاله د قرآن کریم مطلق امر د وجوب دپاره دی، تر څو پورې چې صارفه قرینه بله موجوده نه وي چې د وجوب معنا اباحت یا بلې معنا ته واړي. نو د شکر په اړه الله جل جلاله مطلق امر کړی دی، او دا مطلق امر د وجوب دپاره دی، په دې معنا چې انسان مکلف دی او شرعاً پر ده واجب دی چې د الله جل جلاله شکر وباسي. دوه آیتونه د مخه ما تاسو ته یاد کړل، فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. الله تعالی فرمایي زما شکر وباسئ، دا امر دی او امر د وجوب دپاره دی. همداراز الله تعالی فرمایي انشکر لی ولوالدیک، زما شکر وباسه او د خپل والدینو شکر وباسه. کله چې مسلمان شکر وباسي، دا خپل یو شرعي مکلفیت وجوب پر ځای کوي، د الله تعالی له خوا نه دته ورسپارل شوی واجب دی، دا پر ځای کوي. او کله چې شکر وباسي، نو الله جل جلاله په قرآن کریم کې په دوه ټکو کې ډېر صریح ویلي دي چې که تاسې شکر وباسئ او په الله تعالی ایمان ولرئ، نو الله تعالی تاسې ته ولې عذاب درکړي. الله فرمایي ما یفعل الله بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. الله تعالی ته تاسې له عذاب سره څه، الله به ولې تاسې ته عذاب درکوي که تاسې شکر وباسئ او ایمان راوړئ. علما کرام د دې آیت په رڼا کې فرمایي، مدارج السالکین لیکلي دي چې ایمان نصفان، الایمان نصفان، ایمان دو برخې دی، دو نیمې دی، نیم یې شکر دی او نیم یې صبر دی. کله چې انسان صابر وي په ستونزمنو حالاتو کې، د الله تعالی پر قضا باندې راضي وي، د الله تعالی تقدیر ته تسلیم وي، او د الله تعالی له خوا نه چې دته په ژوند کې څه ټاکل سوي دي ناشکري ونه کړي، پر هغه زغم ولري، او د الله تعالی د نعمتونو یادونه کوي او د هغه شکر وباسي، الله تعالی به د خپل عذابونو څخه ساتي. بله همداسې الله تعالی خلاصه کړې ده چې ما یفعل الله بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. الله تعالی ته ستاسې له عذاب سره څه، څومره الله تعالی ستاسې په عذاب څه کوي که تاسې شکر وباسئ او ایمان راوړئ. نو معلومیږي چې دا شکر دا یوازې یو اخلاقي موضوع نه ده، دا د ایمانیاتو سره تړاو لري، دا له عقیدې سره تړاو لري، دا یو ډېر لوی مکلفیت دی د مسلمان. بله انسان به شکر وباسي، شکر ته به یو ځانګړی ارزښت ورکوي، اهتمام به ورته کوي، د ځانګړي مسؤلیت په توګه ورته متوجه به وي. بس داسې نه ده چې یوازې د ژبې پر سر باندې وایي چې خدای شکر او الحمدلله، نه، د دې سره به یقین وي، له دې سره به ذهن حاضر وي، د الله تعالی د نعمتونو اعتراف به کوي، ځان به ورته محتاج بولي، بیا به د الله تعالی مینه په زړه کې حاضروي، او د الله تعالی هغه شته نعمتونو چې دی ترې استفاده کوي یا یې پخوا استفاده کړې دی یا په راتلونکي کې ورته محتاج دی، هغه غوښتنه کوي، دعا یې کوي. په دې ټولو حالاتو کې به الله تعالی ته ځان ډېر ذلیل او عاجز بولي، ځان به محتاج ورته بولي، او بیا به د الله تعالی نه د هغې په عاجزۍ غوښتنه کوي چې خدای ستا چې در نه وي، ستا ورکړه چې نه وي، نو زه یم څه، زه به کوم څه، زه لرم څوک. نو په دغه محتوا او په دغه ذهنیت او په دغه حضور باندې چې کله انسان د الله تعالی د نعمتونو اعتراف کوي او بیا وایي چې الحمدلله، نو له دې سره زړه یو خاص ډاډ پیدا کوي، یو خاص مورال اخلي، تقویه کیږي، د ناخوالو په وړاندې به دی ډېر زړور وي، ډېر جرأتمند به وي، او دا د دنیا مصیبتونه، تکلیفونه، دردونه، ناخوالې، ستونزې، دا به هېڅکله دی ونه ربړي، هېڅکله به د ناهیلۍ احساس ورنه کړي،
بلکې دی به یو ډېر لوی ځواک لري. کله چې الله تعالی له تا سره وي، که ټوله دنیا نه وي ته یوازې نه یې، او که دا ټوله دنیا هر څه له تا سره وي او الله تعالی له تا سره نه وي، له تا سره هېڅ نشته. نو د دغه انګیزې سره چې کله موږ وایو الحمدلله، خدای شکر، او دا هغه کلمات دي چې الله تعالی پیغمبر علیه السلام فرمایي والحمدلله تملأ الميزان. الحمدلله دومره ژوره، دومره وزني کلمه ده، تملأ الميزان، چې د الله تعالی د هغه لوی میزان ډکولی شي. د ټولو ګناهونو په مقابل کې دی وزن به دومره دروند دی چې د الحمدلله په یوه کاغذ باندې لیکل شوي او هغه تلې ته ور واچول سي، بل طرف ته هر څومره لوی ګناه لري او پله پورته کېږي. او الحمدلله تملأ الميزان. ځکه نو الله تعالی قرآن کریم لومړنی صورت، لومړنی آیات چې سورة الفاتحه ورته ویل کېږي، فاتحة الکتاب ورته ویل کېږي، چې قرآن کریم الله تعالی په دې صورت پیل کړی دی، هم دا صورت بیا په الحمدلله پیل کړی دی. ولې؟ په دې خاطر علما کرام فرمایي چې مسلمان کله قرآن کریم پیلوي، لاول لحظې څخه یې دا په ذهن کې وي چې دا قرآن کریم په خپله د الله تعالی له لوري چې راغلی، دا یو ډېر لوی نعمت. بیا چې زه ورته کېنولم لولم، دا یو بل نعمت. بیا چې زه پر دې ایمان لرم، دا یو بل نعمت. بیا چې په دې کې ما ته داسې احکام را کړي چې زما د دنیا او د آخرت نیکمرغي ورپورې تړلې ده، سعادت ورپورې تړلې ده، دا یو بل نعمت. دا چې زه په دې باندې د عمل کولو توفیق لرم د الله تعالی له خوا نه، دا یو بل نعمت. دا نعمتونه یې ذهن ته حاضر کړي وي او بیا د قرآن کریم لولي، نو له اولې لحظې نه باید دا په ذهن کې وي چې دا خو یو نعمت نه ده، دا خو ډېر زیات پرېمانې نعمتونه دي او دا شکر غواړي، نو الحمدلله بیا به د الحمدلله وایي. له دغه دومره لوی پراخه ذهنیت سره چې کله موږ د قرآن کریم تلاوت پیلوو او وایو، بیا په هر لمانځه کې چې موږ دا صورت وایو، نو موږ ته هره لحظه دا را یادوي چې ته د الله تعالی د شکر مکلف یې. هره لحظه د الله تعالی ډېر زیات نعمتونه تا ته رسېږي او ته د دې نعمتونو په وړاندې د شکر ادا کولو مکلف. ډېره زیاته مننه مفتي صاحب محترم، ډېره ښه توضیح او تشریح دې ورکړل. مفتي صاحب، یو شاکر انسان یا شکرګزاره انسان په ټولنه کې څومره ارزښتمن وي؟ هغه څوک چې ډیر صبور وي، ډیر شکرګزاره وي. په دې کې شک نشته چې مسلمان انسان ځورېږي ډیر زیات، که چېرته په خپل هیواد کې قراري وي بل مسلمان هغه درد به یې ځوروي، په دې کې شک نشته، بې خوبه کوي به یې. خو یو شاکر او صبور انسان په ټولنه کې کومې ښې ځانګړنې لري؟ دا یو ډېره ښه پوښتنه ده او ډېر ښه اړخونه لري. یو مسلمان چې کله شکر وباسي او هغه یو صبور وي، نو نه یوازې دا چې دی د دې شکر او صبر له امله ځان ته ډاډ ورکوي، هغه د ټولنې نورو خلکو ته هم ډاډ ورکوي. کله چې یو دردمن انسان له یو بل داسې دردمن سره مخامخ کېږي چې هغه تر د ډېرې ناخوالې ولري خو هغه صبرناک او شکور وي، نو دی خپل ایمان ته مراجعه کوي چې دا په ما کې څه ستونزه ده چې زه هغسې شکرګزاره نه یم، په ما کې ولې ناشکري ده، په هغې کې ولې شکرګزاري ده، زه ولې داسې بې صبره یم، هغه ولې داسې صبور او صبر کوونکی دی. نو دا یو روزنیز تعامل رامنځته کوي چې کله صبور او شاکر انسان په ټولنه کې ژوند کوي، نو هغه د نور دپاره الګو جوړېږي چې هغه د ده په څېر باندې شکر وباسي، هغه هم د ده په څېر د الله تعالی د تقدیر او د الله تعالی قضا ته غاړه کښېږدي او صبر وکړي د ناخوالو په وړاندې او د الله تعالی ناشکري ونه کړي. همداراز کله چې یو صبور او شکور انسان، شکرګزار انسان په ټولنه کې ژوند کوي، نو دی د یوازیتوب احساس نه کوي، د ته ناهیلي نه راځي، نورو خلکو ته هم ډاډ ورکوي، خپله هم ډاډمن وي او له مختلفو ناخوالو سره په ډېر جرأت او په قوت او په میړانه او مورال باندې د هغه سره بیا دی ځان ترې ویستلی شي، ځان خلاصولی شي او د الله تعالی د نعمتونو دروازې ځان ته پرانیستلی شي. ځکه چې الله جل جلاله په قرآن کریم کې موږ ته د ناخوالو څخه د ځان ویستلو او د الله تعالی د نعمتونو او د الله تعالی د نصرت او د مرستې د ترلاسه کولو د یوې لارې په توګه ښودلی چې صبر دی. الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة. ای مؤمنانو تاسې د الله تعالی نه مرسته وغواړئ. په څه طریقه یې غوښتلی شئ؟ په صبر او په لمانځه باندې لمونځ وکړئ او د الله تعالی د هر ډول د قضا او د قدر پرېکړو ته صبر ولرئ. نو دا صبر او لمونځ دا یو دروازې دي الله تعالی موږ ته ښودلې دي چې په دې باندې الله تعالی مرسته راځي او د الله تعالی مرسته یعنې د هر څه، د الله تعالی مرسته یعنې ټول نعمتونه، یعنې هر څه، خلاصه یې داسې ویلی شو. نو
دا د دې یو بل تاثیر وي چې کله یو شکرګزاره بنده او صابر بنده په ټولنه کې ژوند کوي، هغه نور خلکو تم دا ورښودلی سي چې موږ څنګه د الله تعالی د دې ناخوالو د دې تقدیر څخه د نعمتونو طرف ته لار پیدا کولی سو، او هغه هم دا صبر ده. بله، ډیره زیاته مننه. د هوریت رادیو درنو اوریدونکو له تاسو مننه چې موږ سره د خپرونې لومړۍ برخه کې پاتې وای. لنډې دمې ته ورځو، له دمې بیرته راګرځو. موږ په ناشکرۍ باندې بحث کوو چې ناشکري کوم منفي اړخونه لري او ناشکري له څه پیدا کیږي، څنګه یو مسلمان انسان کولی شي چې له دغه تضاد نه چې د شکر تضاد دی له ناشکرۍ ځان وساتي، کوم عملي لارې چارې دي چې په ژوند کې له هغو نه ګټه واخلي تر څو یو شاکر انسان ترې جوړ شي. د رمضان المبارک 3 ساعته ډیر قیمتي دي. لومړی د روژه ماتي ساعت. روژه ماتی ژر تیار کړئ او د دعا لپاره وخت وباسئ، ځکه د روژهدار دعا په دې وخت کې نه ردیږي. نو د ځان لپاره، د خپلو عزیزانو او وفات شوو لپاره دعا وکړئ. 2 ساعت د شپې وروستی ساعت. په دې وخت کې له الله تعالی سره خلوت وکړئ، ځکه الله تعالی غږ کوي. آیا څوک شته چې څه وغواړي تر څو یې قبول کړم؟ آیا څوک شته چې استغفار وغواړي تر څو یې وبخم؟ نو په دې ساعت کې استغفار وکړئ او له الله تعالی بخښنه وغواړئ. 3 ساعت د سهار له لمانځه وروسته تر لمر ختو پورې پر جای نماز کینئ او د الله تعالی ذکر کوئ. دغه وختونه قیمتي وګورئ، د الله تعالی ذکر وکړئ، د غیبت څخه ځان وساتئ. 5 وخته لمونځ او نوافل ادا کړئ، ځکه یوازې 10 ورځې دي او ډېر ژر تیریږي. درنو اوریدونکو، بیا هم سلامونه، ستړي مه شئ. په دې هیله چې روغ جوړ صحتمند اوسئ. لیدلوري خپرونه ده، کوربه مو زه محمد عمر ځواک، را سره دروند میلمه مفتی صاحب محمد بشار دی. بشار صاحب محترم، ډیری کسان ډیر نعمتونه لري، ښه کور لري، ښه ژوند لري، ښه اولاد لري، خو بیا هم ناشکره وي. دا هغه ولې په ناشکرۍ کې یا په دې اضطراب کې اخته شوي دي؟ علت یې تاسو څه بولئ؟ کله چې انسان د الله تعالی له احساناتو څخه غافل وي او د نعمت په ترلاسه کولو کې د الله تعالی ورکړی په ذهن کې نه وي او په دې باور وي چې دا خو نو ما کسب کړی دی او دا زما خپل عمل دی چې ما دا نعمتونه پیدا کړي دي، الله تعالی یې نه وي، یا د الله تعالی مینه یې په زړه کې ځای ونه لري، د الله تعالی د شکر ویستلو ته یې هېڅکله هم خاصه پاملرنه نه کړي، هغه به نعمتونه ولري، هغه به اسباب وسایل ولري، خو د زړه ډاډ به ونه لري، هغه په اضطراب کې وي، هغه به ناهیلي کې وي. داسې ډېر لوی شتمن خلک شته چې د دنیا امکانات وسایل په لاس کې وو، خو د خپل ملکیت له سپوړیزه اپارتمان څخه یې ځان راچولی، ځان وژنه کړې ده. یعنې داسې نه و چې دوی امکانات نه درلود وسایل، خو د الله تعالی ناشکري د دې باعث شوی وي چې د زړه له اضطراب سره مخ وي او د ناهیلی وي. د نمرود ته چې کله د الله تعالی پیغمبر راغی، ورته ویلي چې د الله تعالی د نعمتونو شکر وباسه او د الله تعالی نعمتونه در کړي دي، په دې باندې قانع اوسه، پر الله تعالی ایمان راوړه، شرک مه کوه. ده ورته ویل انما اوتیته علی علم عندي، دا هر څه چې ما ته راکړل سوي دي دا زما په خپل علم باندې ما ترلاسه کړي دي، دا د الله تعالی ورکړه نه ده. نو کله چې هغه په قارون چې کله پر ځمکه ننوځي، نو بیا پیغمبر ورته وایي چې اوس د هغه علم څه شو چې تا ویل ما دا هر څه پر ترلاسه کړي دي، خو ځان ور باندې خلاص کړل دی عذاب نه. نو دا د نعمتونو شکر ویستل دا ډېرې مثبت اغیزې لري. یو اغیزه چې الله تعالی بیان کړې په قرآن کریم کې هغه دا ده ان شکرتم لازیدنکم، لئن شکرتم لازیدنکم، که تاسې شکر وباسئ نو نعمت به موږ درته زیات کو، پریمانه به یې کړو. کله چې انسان د الله تعالی د ورکړې د الله تعالی د نعمتونو شکر وباسي، نو نه یوازې دا چې دی ډاډه کېږي، د ډاډ تر څنګ هغه نعمت ورته پریمانه کېږي، پراخېږي، په هغې کمی نه راځي. انسان حریص ته هغه د نور زیات ډېرښت په هیله باندې وي او هغه هیله چې نه پوره کېږي هم د کې یو ډول اضطراب او ناخوښي پیدا کېږي. او د دې یوازینۍ لار دا چې شکر وباسي، شکر په دې کې قناعت پیدا کوي او د شکر له برکته الله تعالی نعمتونو پریمانه کوي او ډېروي. بله بشار صاحب، کله چې موږ یو ناشکره انسان سره مخ کیږو،
لومړنۍ هغه اثرات به یې څه وي چې موږ یې د بدن کې ګورو، هغه څه به یې چې ترې اظهار شي؟ لومړنی څه چې د ناشکر انسان خپله ورسره مخ وي او بل به یې هم پکې احساس کولی شي، هغه ناهیلي ده. دی به د ډېرو شتمنیو د ډېرو امکاناتو وسایلو سربیره هم ناهیلی وي. دی به په اضطراب کې وي، زړه به یې ناخوښه وي، ډاډه به نه وي، د ژوند هغه ضرورتونه اړتیاوې به یې پوره وي، خو دی به د ډاډ ځای نه لري، تکیه به یې نه لګېږي. نو دا هغه لومړنی څه دی چې د انسان کې لیدل کېږي. او د قناعت به نه لري، حریص به وي، لالچ به پکې ډېر وي، د حلالو نه به د حرامو لارو ته ډېرې سترګې غځېږي. د الله تعالی د روزي دپاره حلال لارې هم ښودلي، حرام هم ښودلي، او تا ته اختیار درکړی دی، انتخاب ستا دی. د ښو لارو د حلالو لارو په انتخاب باندې الله تعالی ښې چارې ښې پایلې ورسره تړلي دي، او د آخرت نیکمرغي او بریا ورسره تړلې ده. خو کله چې انسان ناشکره وي نو هغه کې حرص پیدا کېږي، لالچ پیدا کېږي، د حرامو خواو ته ورځي، د حلالو پر ځای به د حرام لارو ته لومړیتوب ورکوي. دا ټول شیان په دې پورې تړلي دي چې انسان شکر وباسي که ناشکري کوي. بشار صاحب، صدقه ښه کول یا مسلمان انسان ته لاس ورکول، دغه څومره یو شتمن کس له ناشکرۍ ژغوري؟ ځکه که دی خپله شتمني په لاس کې ولري، چې تاسو اشاره ورته وکړله چې دوی به شتمني هم لري، ښه ژوند به هم لري، بیا هم دوی ناشکره وي، په اضطراب کې وي، تل په خفګان کې وي، بې خوبیو کې وي. که دی یو مسلمان انسان سره ښه وکړي، هغه له بدبختیو له مصیبتونو راپورته کړي، څومره به دی یو شاکر انسان جوړ شي؟ یا که چېرته خپلې شتمنۍ ته فکر وکړي چې الحمدلله الله تعالی ماته دومره شتمني راکړې دی چې بل مسلمان ته مې لاس ورکړلو، دی په راتلونکي کې یو شاکر انسان جوړ نه شي؟ دقیقاً کله چې یو انسان له داسې یو چا سره مخ کېږي چې دی خپل وړاندې هغه تر ځان په دنیوي لحاظ باندې کمزوری وي، هغه ډېر محتاج وي، هغه ډېر بېوسه وي، او د ده په زړه کې د احساس پیدا نه شي چې زما په سترخوان باندې به 4-5 قسمه خواړه راته پراته وي، خو دا مسلمان چې زه وینم هغه یوې وچې ډوډۍ ته لاس غځولی، بل ته ونې لري، او دې کې دا احساس نه وي چې د سره کومک وکړي، د به هېڅکله هم د هغه سترخوان د شته نعمتونو څخه خوند وانخلي. او کله چې یو انسان دا احساس لري چې زه باید خپل خوښۍ کې بل مسلمان ورور له ځان سره شریک کړم، خپل نعمتونه چې په ما باندې پرېمانه دي بل مسلمان ورور چې ترې محروم دی، بې برخې دی، بیچاره دی، بې وزله دی، او د هغه دغه حالت زما دپاره د الله تعالی یو ازموینه امتحان دی. له هغه سره چې کله دی کومک کوي، یو په خپل امتحان کې د الله تعالی له خوا نه چې دته ورکړل سوی، هغه ازموینه کې امتحان کې ازمایښت کې کامیاب سي، بل ورته به د شکر وي پر ځای کړی وي، او هغه مسلمان به هم دغه بېوزلۍ او بېچارهګۍ حالت کې دغه لاسنیوی به یې کړی وي. او دا ډېر ځله زه یو وخت کې له یو داسې چا سره مخ شوم چې هغه ډېر لوی شتمن سړی و، امکانات یې درلودل، وسایل یې درلودل، د ژوند ډېرې پراختیاوې ورسره وې. ما سره مخ شو ویل چې زه ډېر زیات نارامه یم، سکون نه لرم، ډاډ نه لرم، کله کله داسې حالت ته رسېږم چې زه د ځان وژنې تکل هم کوم. نو ډېرو خلکو سره مې لیدلي دي، د ډېرو خلکو سره مخ شوی یم، څه چل وکړم، زما ته د دې حالت نه د ویستلو لاره څه شی ده؟ ما چې د ده فکر وکړ، د قرآن کریم تلاوت یې هم کاوه، پوښتنه مې ترې وکړه، د حج ته تللی و، عمرې ته تللی و، د لمانځه پابند و، 5 وخته لمونځ په مسجد کې کوو، دا ټول اعمال یې کړي وو. خو ما چې د ده دا پوښتنې وکړې، د ده حالت مې چې مطالعه دې کړله او د ده نه مې هغه حال واخیسته، یو شی په دې کې احساس نه کړ، او ده راته ونه ویل چې د بېوزلو سره یې د مرسته کړې. ما ورته ویل چې ته شتمن سړی یې، بډایه سړی یې، په دا کومه سیمه کې چې ته اوسېږې فکر وکړه، په دې خلکو سترګې وغړوه، ټول ستا په څېر نه دي، دغسې پرېمان نعمتونه له ټولو سره نشته. ته په خپله ولاړ سه د بېوزلو خلکو چې ډېر بېچاره دي ستا په سیمه کې اوسېږي، د هغوی دروازې ته ودرېږه، هغه بېوزله خلک ووینه، د هغوی اړتیاوې وګوره، بیا ولاړ شه بازار ته، د هغوی هغه اړینې د ژوند هغه لومړنۍ اړتیاوې چې څه دي هغه بازار کې واخله، رایې وړه، په خپل لاس یې ورکړه. بیا کله چې ته دغه د لومړنۍ اړتیاوې هغوی ته ورکوې، د هغوی ماشومان یا بېوزله څوک چې وي هغه په دروازه کې ته ولاړې، د هغوی دا تندي ته وګوره، خوشحالۍ ته یې وګوره، هغه خوشحالۍ او هغه نیکمرغي او هغه احساسات یې که تا درک کړل، شاید په دنیا کې دغسې خوښۍ به ته هېڅ وخت ونه وینې. هېڅ وخت. نو دی داسې یو اونۍ بعد زه ورسره مخامخ شوم،
دی تللی و دغسې معلومات یې کړی و، یو بېوزله کورنۍ چېرته درک کړې وه، بیا تللی و له بازار نه یو وړه غوړي او د غذا لومړني توکي چې هغوی په کور کې نه درلودل، ډېر بېوسه او بېچاره کورنۍ وه. هغه یې په خپل موټر کې راخیستې وه، د هغوی دروازې ته درېدلی و، دروازې یې ورټکولې وه، هغوی ماشومان راوتلي وو، ماشومانو ته یې د اختر جامې اخیستې وې او نور د خوړو توکي ورته راخیستي وو، راوړي وو. وایي ما چې هغوی ته ورکړل، د هغوی هغه خوشحالي چې ما په تندي احساس کړه، قسم یې کوه چې ما د ژوند نه مې په لمانځه کې هغه خوند لیدلی و، نه مې په روژه کې لیدلی و، نه مې په یو بل عبادت کې لیدلی و. دا ځکه چې دی له دغې عبادت نه محروم پاتې سوی، نور عبادتونه یې کړي وو، هغوی خپل لذت یې لیدلی و، خو دا یو بل نعمت و، د یو بېل خوند و، دا یې نه و څکلی. کله چې دا وڅکه نو ده زما یې هم ډېره مننه کوله چې یو ډېره لویه ښه لاره دې راوښودله، او ویلې چې دا به زما د ژوند یو مهمه برخه وي چې زه به خامخا په ژوند کې یو خاص مسؤلیت په توګه او د خپل زړه د ډاډ دپاره همدا کار کوم. دی وایي چې زه کله پریشانه کېږم زه ورځم د غریب کومک کوم او د هغې له تندي نه زه خوند اخلم، د هغې له خوشحالۍ نه خپله خوشحالي احساسوم. کله چې مسلمان سره دا احساس پیدا کېږي نو بېشکه چې شکر احساس هم انسان ته ورکوي، انسان شاکر جوړېږي، د بل مسلمان لاسنیوی کوي او نیکمرغي ترلاسه کوي او د زړه ډاډ ترلاسه کوي. بشار صاحب الله تعالی دې ډېر اجرونه درکړي چې یو مسلمان او سخي انسان، دې ته موږ سخي انسان ویلی شو چې دې ته دې دا لارښوونه کړې وه تر څو فقراو سره مرسته وکړي او د عبادت دغه خوند هم وګوري. راځئ په دې هم راته وغږېږي، تاسو په دې ځواب کې یو بله نکته هم را پیدا شوله، د اړمنو ناچارو فقر ځپلو جګړه ځپلو یا هغه هیوادوالو ژوند څومره انسان نه شاکر جوړوي چې موږ ښار کې ګورو چې هغوی خیرات ټولوي، یا په ښار کې ګورو چې ډېر په سخته باندې د ورځې په جریان کې دوی 1.5 افغانۍ د لاسي کراچۍ په توسط باندې ګټي، یا د خپل ګاونډ کې ګرځو یا اړمنه یا کونډه یا یو یتیم ګورو، دغه انسان نه څومره یو شاکر او صبور انسان جوړوي، څومره د ناشکرۍ په دې بدن کې چې موږ دغه قوه لرو زموږ ضعیفه کوي. په دې کې احساس د مسلمان دا ډېر زیات رول لري. یو مسلمان چې کله د یو بېوزله سره مخ کېږي، یو اړمن ویني چې هغه یو ډېر عادي د ژوند غذا ته، یو عادي وسایلو ته ضرورت لري چې هغه د ده لپاره په ژوند کې ډېر عادي څه وي، پرېمانه یې لري، تر هغه ډېر څه امکانات لري، او په دې کې دا احساس پیدا نه شي چې زه باید دلته سره لاسنیوی وکړم، دا د ایمان په ډېر ضعف کې ده دا سړی، او دا د خپل ایمان، د خپل عقیدې، د خپل مسلمانۍ په وړاندې کمزوری دی، د احساس نه لري. مسلمان چې کله یو بل کمزوری چې ویني، دی خپل نعمتونه ور یاد کړي، خپل اولاد ور یاد کړي، د یو بل چا ماشوم بچی چې کله دی ویني چې هغه د یو نانبایي مخې ته ولاړ دی او ګدایي کوي او وچه ډوډۍ ته بل لپاره لاس غځولی، او دی دا ور یاد کړي چې زما بچیان خو ښوونځي ته هم ځي، هغه لباس هم لري، هغه له دې حالت نه خوندي دی، هغه سوال نه کوي، هغه د بل چا مخې ته لاس نه غځوي، او دا هم دغسې انسان ده، دا هم دغسې زما مسلمان ورور ده، تر ما کشر ده، زما د ورور یا زما د زوی پر ځای ده. دا احساس چې په دې کې نه پیدا کېږي، دا ډېره لویه د ایمان کمزوري ده، دا پر آخرت د ایمان درلودلو ډېر لوی ضعف ده. موږ چې کله وایو پر آخرت ایمان لرو، بالیوم الاخر، بله، او په دې ایمان ده چې الله تعالی بیا موږ را ژوندي کوي، حساب را سره کوي، نو خو هغه حساب یو ډېره پراخه ساحه لري، هغه موږ په خپله ټولنه په خپله ساحه کې هم پوښتي چې ته په یوه ساحه کې اوسېدلې، هلته بېوزله خلک وو، ستا ګاونډیان وو، هغوی وچه ډوډۍ نه درلودله، او ستا دسترخوان نه به اضافه خواړه کسه په دانۍ کې غورځېدل، او ستا تر څنګ ماشومان اوسېدل، ګاونډیان همسایګان دي، یا ته له بانک نه دې 10,000 50,000 80,000 1,00,000 روپۍ معاش راواخیسته، پر لاره تېرېدلې، یو 10 روپۍ دې چاته نه شي ورکولی، مثال بالکل، او یو مېرمنه دې لیدلې وه چې حیاناکه وه، ستاسې ټولنه تا ته معلومه وه چې دا ډېر بې عفتې مېرمنې دا د نن بایي مخې ته ولاړه وه، وچه ډوډۍ یې غوښتله، او تا 80,000 روپۍ 1,00,000 روپۍ معاش په جیب کې روان کړی و کور ته، تا خپلې محاسبې د خپل اولادونو ورسره ډېر لوړې کړې وي چې هغوی ته به داسې جامې وي او دا او هغه حسابونه، او دوی ته د 10 روپۍ نه شي ورکولی. آیا د دې پوښتنې به بیا موږ جواب وکولی سو؟ دا احساس چې کله مسلمان سره پیدا کېږي، دا د دې ټولو مسؤلیتونو دپاره
تر ټولو ښه باعث وي. نو احساس دا ډېر زیات مهم ده. د مسؤلیت احساس د ټولو ستونزو حل ده. بله. د مسؤلیت احساس د ټولو مکلفیتونو د ادا کولو باعث ده، که هغه په فردي توګه وي، که هغه په اجتماعي توګه وي، که هغه له هر اړخه وي په ټولنیزه کچه باندې. نو انسان چې کله احساس ولري، احساس باید ژوندی وساتو. احساس چې ولري نو دا ټولې ستونزې ورباندې حل کېږي. بشار صاحب محترم، دغه ناشکري یوازې د الله تعالی په نعمتونو شکر ویستل نه دي، که نه د انسانانو احسانات هم هېرول دي؟ د مخه ما درته ویلي چې د شکر دغه دوه بېلابېلې محتواوې، دا دوه بېلابېل اړخونه په اسلام کې مهم دي، او الله تعالی د دې هڅونه کړې ده چې هم د بندګانو د احساناتو منندویي اوسئ، او هم د الله تعالی د نعمتونو احساناتو منندوی اوسئ او شکر به یې وباسئ. پیغمبر علیه السلام په ډېر صراحت سره وایي چې من لم یشکر الناس لم یشکر الله. څوک چې د انسانانو شکر ونه باسي، هغه د الله تعالی شکر هم نه دی ویستلی، او د الله تعالی شکر هم نه وباسي. نو دا ډېره زیاته مهمه ده چې یوازې د الله تعالی د نعمتونو اعتراف نه، د الله تعالی د هر نعمت اعتراف به کوو، مینه به ورسره لرو، ځان به ورته عاجز محتاج بولو، شکر به یې وباسو، الله تعالی به یادوو د هر نعمت د استفادې پر وخت، او د هر نعمت د استفادې نه وروسته به هم الحمدلله وایو، شکر به یې وباسو. او همداراز که په انسانانو کې څوک له موږ سره ښېګڼه کوي، د چا پر موږ احسان دی، په لومړی سر کې پلار او مور، ان اشکر لی ولی والدیک، الله تعالی فرمایي زما شکر وباسئ او د خپل پلار او مور. بیا له هغه وروسته که د ورونو احسان وي، که د خپلوانو احسان وي، که د نورو همسایګانو احسان وي، د ټولو خلکو چې له موږ سره احسانات کړي وي او احسانات کوي، د هغوی منندویي کول دا شرعاً زموږ مکلفات جوړېږي. او د دې له امله د مسلمانانو ترمنځ اخوت ډېرېږي، مینه، همدردي او خواخوږي ډېرېږي، او له بل سره اړیکې پیاوړې کېږي، او دا د ټولنیز پیوستون لامل جوړېږي. نو له دې امله ډېره اړینه ده چې یوازې دا شکر په دې معنا نه وي چې یوازې د الله تعالی شکر باسو. د الله تعالی شکر لومړنی مسؤلیت، خو د بندګانو د احساناتو، د هغوی د نیکیو شکر ویستل او اعتراف یې کول او نیکه بدله ورکول، دا هم موږ مکلفیت ده. دا هم پیغمبر الله تعالی فرمایي په قرآن کریم کې هل جزاء الاحسان الا الاحسان، د احسان بدله یوازې احسان کېدلی شي. چا چې له تا سره نیکي کوله نو خامخا به ته هم له هغه سره نیکي کوې. پیغمبر علیه السلام فرمایي لا تکونوا امعه ان احسن الناس احسنتم ان اساءوا اسأتم. وایي تاسې امعه مه جوړېږئ. اصحاب ورته وایي د الله رسوله امعه څوک دي؟ وایي امعه خلک دي چې خلک نیکي ورسره کوي، دی هم نیکي کوي، او که خلک بد کوي دی هم بد کوي. نه، وایي خلکو سره په هر حالت کې نیکي کوي. که یې ښه کول تر هغو ډېر نیکي ورسره کوه، ډېر ښه کوه. که یې بد در سره وکړل یا ښه ورسره وکړه، که ښه نسي کولی ته بد مه ورسره کوه. یعنې نعم البدل یوازې الله تعالی نه غواړي، د انسان نه غواړي. بله، مهم هم دغه ده. بشار صاحب محترم، که چېرته په یوه ټولنه کې د ناشکرۍ فرهنګ دود وي، د دغې ټولنې برخلیک څه ډول ګوري؟ داسې حکایت، داسې کیسه در معلومه ده چې یوه ناشکره ټولنه په دغې ځمکې حاکمه وه، یا یو ناشکره حاکم یا یو ناشکره رایي په دې ټولنه باندې ژوند کړی وي؟ داسې شته تېر شوي دي؟ قرآن کریم زموږ دپاره ډېرې قصې بیان کړي دي. په هغو قصو کې قرآن کریم د قصو د تاریخ کتاب نه ده، خو موږ ته یې د پندونو، د عبرتونو دپاره ځینې کیسې بیان کړي. یوه کیسه پکې همدغه د ناشکرۍ د موضوع تر ټولو اساسي موضوع یې ناشکري ده، هغه د سبا قوم ده. قرآن کریم مستقل صورت د کیسې په اړه نازل کړی دی، او لقد کان لسبإ فی مسکنهم آیه. الله تعالی فرمایي د سبا قوم کې ستاسې دپاره ډېر لوی د عبرت نښه ده. دا د عبرت نښه څه ده؟ چې د ناشکرۍ له کوم برخلیک سره هغوی مخ شول. الله تعالی هغوی ته باغونه ورکړي وو، جنتان عن یمین و شمال، ښي طرف ته هم باغونه وو، چپ طرف ته هم باغونه وو، په منځ کې یو لوی حوض و. الله تعالی به باران اوبه راوړلې، هغه حوض به ورته ډکاوه، دوی به د خپل ضرورت په کچه باغونه اوبه کول، هر قسم میوې درلودلې، هر قسم فصلې درلوده. د الله تعالی د نعمتونو ډېره پراخي پکې وه، خو دوی د الله تعالی ناشکري وکړه. چې کله یې ناشکري وکړله، الله تعالی هماغه د اوبو لوی ډیم ته، دیوالونو ته یې مږې را پیدا کړې، مږې هغه دیوالونه سوري کړل، او هغه اوبه پر دوی باندې را خلاصې شولې. نه یوازې دا چې باغونه یې ختم کړل، د دوی کورونه، ودانۍ، دوی هر څه، هغه شتمنۍ یې له منځه ورته یوړې. نو کله چې الله تعالی یو نعمت انسان ته ورکوي، نو دا ور یادوي چې نو شکر هم وباسه. که شکر وباسې دا نعمت به ادامه پیدا کوي او ډېرېږي به. که یې ناشکري وکړې، نه یوازې دا چې دا نعمت به له منځه ولاړ شي، ته هم له یو بد برخلیک سره مخامخ کېدلی شي، لکه د سبا قوم چې ورسره مخ شو.
نو دا اړینه ده چې مسلمان باید د ناشکرۍ له بد برخلیک څخه وویریږي او الله تعالی فرمایي وآتاکم من کل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الله تعالی تاسو ته درکړل څه شی درکړل؟ من کل ما سألتموه، هر څه چې تاسو غوښتي دي. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، که تاسو د الله تعالی نعمتونه وشمیري نه یې شي شمیرلی. خو د انسان په هغه مقابل کې چې ان الانسان لظلوم کفار، انسان ناشکره ده، انسان ظالم ده، د الله تعالی د نعمتونو اعتراف نه کوي، شکر یې نه وباسي. دغلته الله تعالی فرمایي وآتاکم من کل ما سألتموه. په دې کې علما عام ډول دا معنا کوي چې وآتاکم من کل ما سألتموه، دا ما په عربي کې دو معناوي لري. یو ما موصوله ده، یو ته ما نافیه وایي. ما موصوله د الذي په معنا باندې وي. الله تعالی د الذي معنا به داسې که وآتاکم من کل، الله تعالی تاسو ته درکړل څه شی؟ من کل ما، د هر څه هغو نه سألتموه چې تاسو د هغه غوښتنه کړې، یعنی هره غوښتنه چې تاسو وکړه الله تعالی هغه درکړي. که د ما نافیه معنا یې وکړو، که څه مفسرینو دا معنا نه ده کړې، خو د خپل لیدلوري له مخې باندې شخصي نظر نه هیڅ معنی د اصول د تفسیر د اصول له مخې په دې کې نشته. که د ما نافیه معنا وکړو نو حقیقت د قرآن کریم د آیت هم دا شی ده. ما نافیه معنا به دا وي، الله تعالی فرمایي وآتاکم من کل، الله تعالی درکړل تاسو ته هر ډول نعمتونه، ما سألتموه چې تاسو لا غوښتنه هم نه ده کړې. دا اوس که ما ته په خپل ځان کې فکر وکړو، ډېر داسې څه موږ ته الله تعالی راکړي چې موږ اصلا غوښتنه نه ده کړې. ما د سترګې غوښتنه کړې وه چې کله الله تعالی دا سترګه ما ته راکوله، ما د غوږونو، ما د مزغو د افکارو د احساساتو کوم سوال کړی و چې الله تعالی ما ته راکړي دي. دا زما په بدن کې دننه چې کوم پرزې الله تعالی پیدا کړي دي او هغه چې کومې دندې لري، زړه وینه پمپ کوي، ګردې اوبه فلټر کوي، وینه تصفیه کوي، معده موږ خواړه ور واچو، هغه که ورته وایم که ورته ونه وایم هغه لګیا ده، هغه انرژي تولیدوي مزغو ته، سترګو ته، وینې ته، زړه ته، نوکانو ته، ویښتو ته، د بدن بېلابېلو برخو ته، هر یې چاته د خپل اړتیا سره سم غذا ور رسوي، ور تولیدوي. دا دومره پریمان نعمتونه چې زما په خپل بدن کې دي. الله تعالی فرمایي وفي انفسکم افلا تبصرون، آیا تاسو په خپل ځانو کې نه وینئ زما د قدرت نښې، دا نعمتونه په خپل ځان کې وګورو. بیا د ژوند په د چاپېریال کې چې موږ کوم څه نه استفاده کوو، آیا د دې ټولو نعمتونو موږ غوښتنه کړې؟ موږ کله دعا کوو؟ اللهم انت السلام ویل شوی نه چې موږ له مسجده منډې ووهو، چې کله سختۍ کې شو الله تعالی ته رجوع کوو، سر ټیټوو، رجوع ورته وکړو، هغه د مصیبت د لرې کولو دعاګانې، چې کله راحت شو هر څه مې هېر وي. اصلا موږ دعا نه کوو، اصلا موږ غوښتنه نه کوو د الله تعالی نه، خو بې له غوښتنې، بې له سوال، بې له دعا الله تعالی دومره پریمانه نعمتونه راکړي دي. وآتاکم من کل ما سألتموه، الله تعالی هر قسم نعمتونه درکړي چې تاسو اصلا غوښتنه لا نه ده کړې. ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. کما د ورستی دغه کې قرینه مشته د تفسیر لپاره، که چیرته زما د غوښتنې سره سم نعمتونه راکړل سوي خو ماته به شمېر معلومه، ځکه چې غوښتنه معلومه د شمېر به معلومه، خو الله تعالی فرمایي شمېر یې تا ته نه ده معلوم، ځکه ستا له غوښتنې اضافه الله تعالی نعمتونه درکړي دي. ان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نو د داود علیه السلام قوم ته الله تعالی امر وکړ اعملوا آل داود شکرا، ای د داود کورنۍ د الله تعالی دپاره شکر وباسئ، خو ورپسې ګیلم کوي وقلیل من عبادی الشکور، زما په بندګانو کې شکر گزاره ډېر کم دی. زما نعمتونه وګوره، زما احسانات وګوره، زما د لورونې وګوره، زما فضل و تفضل و احسان وګوره او د دې شکر وګوره. دا زما او ستا په خپل فردي ژوند کې دا زما او ستا شکر دی الله تعالی د نعمتونو په پرتله چې ما او تا په خپله محاسبه کې حساب کو څو فیصده ورسره برابرېدلی شي، امکان نه لري چې دا د موږ محاسبه کو. بیا چې الله تعالی له موږ سره حساب وکړي چې زما د دومره نعمتونو په مقابل کې تا څومره شکر ویستلی یو، نو څومره موږ نیمګړي یو په دې شکر ادا کولو کې، څومره موږ قاصر یو، څومره موږ ګناهګار یو. نو شکر ویستل د انسان د لومړنیو مسؤلیتونو څخه یو مسؤلیت ده. مسلمان د شریعت د احکامو له پلوه یو واجب او شرعي مکلفیت لري چې د الله تعالی د نعمتونو شکر وباسي. خو موږ به دې کې ډېر زیات کمزوري یو. مفتي صاحب محترم ډېره زیاته مننه، د خپرونې وخت هم ډېر کم محدود پاتې دی. کومې لارې دي، کومې عملي دي په کل کې په لویه کې تر څو یو ناشکره انسان یا هغه کس چې د ناشکرۍ نه ډارېږي شکر برخې ته ډېره توجه کوي لا یې په ژوند کې عملي کې تر څو
د په کورنۍ کې، د په اولاد کې، د په هغه اهل کې څوک چې ګاونډ کې ورسره اوسیږي هغوی هم شکرګزاره اوسیږي. کومې لارې چارې دي چې هغو ته باید موږ ډېره پاملرنه وکړو؟ د یو نعمت چې کله موږ غوښتنه کوو او له دعا نه وروسته الله تعالی موږ ته هغه نعمت راکړي، نو د دې نعمت تذکر، د نعمت ته زموږ هغه احتیاج دغه انسان په یاد ولري، نو انسان کې احساس د شکر پیدا کیږي. الله تعالی په قرآن کریم کې موږ ته ډېر مثالونه بیان کړي دي چې کله چې دا انسانان په راحت کې وي، کله چې په سمندر په منځ کې په کشتۍ کې دوی سپاره وي او هغه کشتۍ د دغه سره مخامخ شي، د سمندر د طوفاني څپو په منځ کې راایساره شي، نو دوی دعو الله مخلصین له الدین، بیا نو الله تعالی ډېر په اخلاص رابولي، د الله تعالی شکر وباسي، الله تعالی نه خو کله ثم اذا نجاهم من البر اذا هم یشرکون، بیا چې بیرته الله تعالی وایي زه نجات ورکم، وچې ته یې راورسوم، ساحل ته یې ورسوم، بیا نو د شکر وباسي. دا یو مثال کې الله تعالی بیانوي. پرون یو چا سره په مجلس کې ناست وم، هغه راته قصه وکړله چې وخت کې له کابل نه کندوز ته تلم، نو الوتکه کې وم، کندوز هوایي ډګر ته چې موږ نږدې سو، نو د الوتکې ټایرونه نه خلاصېدل. د الوتکه همداسې ګرځېدله او په دې باندې د عمله یې مصروفه وه چې دا ټایرونه یې خلاص کړي، خو ټایرونه یې نه خلاصېدل، ستونزه یې درلودله. د الوتکه ډېره کښته روانه وه، د غره په یو صحرا ډډه کې روانه وه. ما وایي لاندې یو شپونکی ولیده، شپونکی وایي وزې ګډې وزې ورسره وې، دی شتمن لوی تاجر و، ډېر امکانات درلودل. وایي په دغه وخت کې چې کله ما شپونکی ولیده، ما ویلې چې څومره لوی نعمتونه لري چې پرې دې پر ځمکه لګېږي، څومره بختور دی خدای څومره بختور یې چې له دې نه خال نه خلاص یې. موږ خپل د مرګ د اخري شېبې حساب و، موږ په ځمکه نه یو، یعنې یو کوچنی امتحان سره مخ شو، خو بیا چې کله انسان له دې حالت نه نجات پیدا کړي او بیا ترې هیر شي ناشکري کوي، نو د نعمت تذکر، د هغه حالت تذکر چې دی پکې سخت محتاج وي، ته ډېر سخت محتاج وي، د سمندر په منځ کې غرق کېدل کشتۍ دی، ته ډېر سخت محتاج وي، د الوتکې ټایرونه دې نه خلاصېدل، ته ډېر سخت محتاج وي، د زړه دوره در باندې راغلی وه، ته ډېر سخت محتاج وي، کینسر دې درلوده او ډاکټرانو جواب درکړی چې ستا علاج نه کېږي، بیا الله تعالی تا ته نجات درکړه، تا ته الله تعالی صحت درکړه، روغتیا یې درکړه. یو بل سخت نعمت محتاج وي، ډېر سخت احتیاج په حالت کې، هغه الله تعالی درکړ. اولاد دې نه درلوده، کلونه 10 کاله بعد، 15 کاله بعد، 20 کاله بعد د واده نه وروسته الله تعالی اولاد درکړ، نو ته د الله تعالی هغه وخت در یاد کړه چې زه 10 کاله څومره مې سترګې ورپسې څومره په ستړو کې وم، څومره مې ورته تمه او تلوسه درلودله، حتی سترګې مې خپلو ملګرو سره نه شوې غړولی، کورنۍ سره مې نه شوې غړولی، او سترګې مې پسې وتلې وې د دې نعمت پسې. نن الله تعالی راکړ، څومره مې هغه د احتیاج حالت په یاد ده، څومره اوس دغه نعمت ډېر یادوم، څومره د الله تعالی زه شکر باسم چې خدای هغه حالت نه رالم دې حالت ته، غیر له تا نه بل هېڅوک نه و چې ما ته دغه نعمت راکړي. یوازې داسې نه ده چې انسان اوس یو بزګر ده، ځمکه به ولري، تخم به واخلي او ولاړ به سي په مناسب وخت کې، په مناسبه ځمکه کې، ځمکه به ورته پسته کړي، تخم به وکري، بیا به دی په وخت باندې اوبه هم ورکړي، خدای چې هغه رازرغونېږي نه رازرغونېږي، بیا څومره میوه کوي څومره نه کوي، دا د الله تعالی په لاس کې ده. شکر به وباسې، یوازې په خپلو اعمالو باندې به دې تکیه نه وي چې دا نو زه کوم، ځکه داسې وشو. ما لیدلي وو په یوه ساحه کې 2 حاجي صاحبانو، اوس مې هم نومونه په یاد دي، په یوه ساحه کې ځمکه واخیستله، یوه وخت کې له یوه دوکان نه یې غنم راوړل د تخم دپاره، په یوه وخت کې یې وکرل، په منځ کې یوه نرۍ پوله وه، یو ډول بارانونه ورباندې وشول، یو ډول د باران اوبه ورباندې راغلې، خو دا یو ډېر زیات زکات ورکولو کې، د غریب په لاسنیوي کې شکرګزاره، ښه د لمانځه پابند سړی و. د هغه غنم ډېر زیات لوړ سول او ډېر غټ حاصل هم ډېر شو، او دا بل د غنمو د فصل هم کمزوری و او حاصل هم ډېر زیات کمزوری و.
په یو وخت کې ما په خپلو سترګو ولیدل چې د شپې سختې څپې شوې وې، د ده دا شنه غنم یې مات کړي و، د هغه په پټي کې 1 متر ځای هم غنم نه و مات. په منځ کې یو پوله وه، په منځ کې یو نرۍ پوله وه د خاورې. د خلکو دپاره عبرت و، خلک یې سیل ته راتلل چې د پلاني حاجي صاحب ځمکه وګوره، د پلانکي حاجي صاحب ځمکه وګوره. هغه به هم یو بل ته حیران و، خو چې له یوه دوکانه مو غنم راوړي و، په یو وخت کې مو وکرلي، یو د باران اوبه باندې اوبه شول، یوه ځمکه ده. خو ستا او زما حاصل و فصل ولې فرق لري؟ هغه په خپله له ځان سره احساس کوو او اعتراف به یې کوو چې زه ډېر ناشکره سړی یم، لکه چې په خندا کې به یې ویل زه لکه چې ډېر ناشکره سړی یم. څنګه بحث هم راټول کړو. نو د شکر همدا مثبتې نتیجې وي، نو موږ باید شکر ګزار همدا راځي. سړی يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. الله فرمایي چاته چې د الله خوښ نارینه اولاد ورکوي، چاته خوښ ښځینه اولاد ورکوي، چاته نارینه ښځینه دواړه ورکوي، څوک وچ وي بیخي شنډ وي اولاد نه ورکوي، دا دی الله تعالی له خوا. دغه چې کله د نیستۍ حالت موږ اولاد یې نه وي، فصل یې نه وي، بل څه یې نه وي، بل څه یې نه وي، بیا الله تعالی دا نعمتونه ور یاد کړي، بیا شکر وباسي. نو دا دې باعث کېږي چې الله تعالی نعمتونه پرې مفتي صاحب محترم، ډېره زیاته مننه چې موږ سره مو لیدلوري فکري خپرونه کې ګډون وکړلو. بیا هم سلامت اوسئ چې په دغه ورځ مو سټوډیو ته تشریف راوړلو. له تاسې نه هم نړۍ مننه چې داسې ښه بحث ته مو زمینه برابره کړې وه. د الله تعالی په امان. سلامت اوسئ. د هوریت راډیو درنو اورېدونکو، په ځانګړې توګه د لیدلوري فکري خپرونې درنو څارونکو له تاسو هم نړۍ مننه چې موږ سره هرې خپرونې تر وروستیو شېبو پاتې کېږئ. زموږ د نن ورځې لیدلوري خپرونې موضوع د شکر او ناشکرۍ اغېزې وې چې له مفتي صاحب محمد بشار سره مې مفصلې خبرې ورباندې وکړلې. تر بیا بلې خپرونې پورې چې زه ستاسو قدرمن حضور ته حاضرېږم، تاسو په لوی څښتن ته لاس سپارم. د الله په امان. لیدلوری امتونه ولې د زوال له برخلیک سره مخ کیږي؟ د عروج او زوال تر شا کوم دستانونه پټ دي؟ فکر، فرهنګ، تاریخ او تمدن د ولسونو په ژوند کې کومې اغیزې لري؟ د دې ټولو شننه او څېړنه په لیدلوري خپرونه کې اورېدلی شئ. دا خپرونه هره شنبه د غرمې 11:10 او تکرار یې جمعه 10:10 اورېدلی شئ. لیدلوري